د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو کتونکو اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ یا به وروسته بیا موږ ګورئ، ټولو ته ډېر سلامونه او درناوی. ملګرو لکه څنګه چې تاسو هغه پاس په متن کې به تاسو ته جوته وي چې موضوع د نن د هند او پاکستان جګړه او پښتانه دا مې ځکه داسې ورکړو ځکه چې پښتانه باید څه وکړي. بلوچان ته خو خپله لار روښانه ده، هغه په دې پوهېږي چې څومره د پنجاب اسټبلیشمنټ یا د پنجاب آرمي کمزوري کیږي، ضعیفه کیږي او وهل کیږي، دومره به بلوچانو ته چانس یا موقع برابریږي چې هغوی خپله خپلواکي ترلاسه کړي. خو پښتنو لا اوسه پورې صحیح لاره نه ده موندلې او هغه لا په دې نه دي پوه شوي چې دوی باندې د پنجاب فوج یا پنجابي آرمي دا واکمنه ده او دوی د پنجاب د فوج او د پنجاب د اسټبلیشمنټ د حکمرانۍ لاندې ژوند کوي. نو چې تر څو پورې دوی ته دا جوته نشي، دا پکار دی چې اول خو خپله د پښتونخوا هغه ګوندونه او هغه پوهان چې د پښتنو د تاریخ او په خپله په پښتو کې زده کړې کړي او بیرته په پښتو باندې لیکنې کوي او د پښتو تاریخ ته خبر دي، هغوی باید دا نور پښتانه په دې پوهولی چې موږ اصلا کې آزاد نیسو او د پنجاب د حاکمیت لاندې ژوند کوو. لکه زه کله کله دوی ته یو بل مثال راوړم، که موږ وګورو نو که تاسو ته ټولو ته معلومه ده د پاکستان او بنګلادیش او د هند ازادۍ نه مخکې په دوی باندې د انګریزانو حکمراني وه او په هغه وخت کې پښتنو او دغه نورو قومونو غوښتل چې دغه د هغه وخت کې د انګریز اسټبلیشمنټ یا د انګریز د حکومت د غلامۍ نه ځان خلاص کړي او ځان ته یو آزاد خودمختار او ملکونه ځان ته جوړ کړي. مګر هغه جدوجهد کې خو ټول دغه د بری صغیر قومونه بریالي شولو او پاکستان او هند جوړ شولو. خو چې کله بنګال او دغه پاکستان سره یو ځای نو په هغه وخت کې هغه بنګالي قوم ته دا جوته وایي چې په هغه وخت کې په مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان چې په دوی باندې د مشرقي بنګالیانو اکثریت هلته د هغوی نفوذ زیات و، مګر حکومت د چا حکومت دغه د پنجابیانو، ځکه هلته د پنجاب لکه دغه 100,000 عسکر چې هلته په پنجاب کې یا 90,000 عسکر چې تسلیم شول او څه هلته د منځه لاړ، په دې کې اکثریت د پنجابیانو او دوی په هغې باندې حکومت کوي. په دې باندې بنګالیان پوهېدل چې زمونږ وسایل، زمونږ بهرني پالیسي، زمونږ داخلي پالیسي او زمونږ وسایل، زمونږ د ژبې ازادي دا چې دی ټول د استحصال لاندې دي او دا د پنجابي فوز په خپل استحصال کې نیولي دي. مګر هغې د دغه خپلې ژبې د واکمنۍ د خپلو وسایلو د اختیار او د ټولو دپاره راپورته شروع مبارزې وکړه او ځان ته یو نوی او خودمختار او خپلواکه هیواد جوړ کړو چې د بنګال په نوم باندې یادېږي. خپله پښتو خپله بنګالي ژبه په دوی باندې واکمنه شوه او د خپلې خاورې او د خپلو وسایلو د هر څه خپل اختیار په خپل لاس کې واخیستو. خپل بهرنی سیاست، داخلي سیاست، دا ټول اوس هغوی په خپله باندې جوړوي. مګر که بل طرف ته موږ وګورو، پښتانه دي، بلوچان دي، خو پښتانه په دې لحاظ تر اوسه پورې نه پوه شوي. مګر سیندیانو صرف یو کار وکړو چې هغوی د خپلې صوبې د سیندیانو هلته دا یو کار یې وکړو چې د هغه ځای د دفتر او د نصاب ژبې دا یې خپله سیندي کړه. مګر پښتانه لا تر اوسه پورې په دې غفلت کې پراته دي چې کله کله زموږ د کوزي پښتونخوا د پښتنو سره مباحثې یا ډیبیټ کوو نو هغوی دا وایي چې موږ پاکستانیان یا موږ خو ازادي اخیستلې ده، خو دا په دوی نه پوهېږي چې دوی د چا نه ازادي اخیستلې ده. آزاد خو صحیح ده، د انګریزانو نه خو پاکستان آزاد شو، هلته حاکمیت د پنجابي لاس ته ورغی. صحیح ده که موږ داسې یو پنجابی چې دی هم خپلواک او آزاد نه دی، هغه د مخکې د انګریزانو او اوس د امریکایانو او بیا وروسته د چین د دوی غلامي کوي، خو بیا دوی په دوی باندې خوشحاله دي چې دغه نور قومونه لکه سیندی شو، بلوچ شو او پښتانه شو، بیا په دوی باندې بیا د پنجابي حکمران دی. نو دا اوس یوه موقع په لاس باندې راغلې ده د هند او د پاکستان په جګړه کې باید پښتانه د خپلې ازادۍ او اختیار دپاره مبارزه وکړي او دا باید په دې خوشحاله شي چې دا د پنجاب فوز ووهلی شي او کمزوری شي او دوی خپله ازادي لاسته راوړي. په دوی کې به د پښتنو چې دی هغه بریالیتوب بیا په دې کې چې خپله ځان ته یوه لاره پیدا کړي، ځکه د جګړو نه وروسته هیوادونه چې دی هغه اقتصادي له پلوه کمزوري کیږي. دا مهم ده که هغه څومره قوي فوز ولري، خو چې کله جګړې وشي اقتصاد کمزوری شي بیا هیوادونه خپله ټوکړې کیږي. که موږ وګورو روسیه ولې دغه نور د منځني اسیایي هیوادونه ترې آزاد شو، دې په خاطر آزاد شو چې د هغوی اقتصاد چې و د روسانو هغه کمزوری شو، هغوی نشو کولی چې په دوی په دغه
منځنۍ اسیایي په دې هېوادونو باندې بیا خپل حاکمیت پاتې کړي. نو دې په خاطر باندې ازادي ورکړه. او انګریزان ته دویم نړیوال جګړې نه وروسته هغوی هم د اقتصادي له پلوه کمزوري شولو او هغه بیا نشو کولی چې دغه حاکمیت په خپله بري صغیر او په نورو هېوادونو چې د هغوی مستعمرې وي په هغې باندې وساتي. نو دې په خاطر باندې هغوی هم دې هېوادونو ته ازادي ورکړه. نو اوس د دې جګړې نه وروسته اول خو دوی لکه پاکستان ډېر زیات کوښښ وکړو یا کوښښ وکړو چې د هند سره ډېره زر سولې تړون لاسلیک کړي. لکه نن دوی کوښښ وکړو د ټرمپ په واسطه باندې، خو ما چې بېرته نن په خبرونو کې وکتل نو هغه چې دی هند وایي چې دغه دا چې دی د سولې تړون مات کو یا کوم دی چې کوم تړون کړی پاکستان، مګر به دغه چې دی پاکستان وایي چې دا هند په موږ باندې توغندي راتوغولي دي او زموږ مختلف ښارونو باندې لګېدلي دي. خو جګړه لا دوام لري. اول خو موږ داسې فکر کوو چې دا یو ډرامایي دغه دی جنګ دی، خو مګر ځینې وخت کې په همداسې ډرامایي جنګونو کې بیا هغه اصلي جنګونو ته خلک ځي. ځکه ځینې یو غلطي وشي یو ځای کې ډېر زیات یو هېواد کې بیا چې هغه ډېر تلفات ورکړي یا ډېر زیان پکې وګوري بیا هغه خپله جګړې ته ځي. نو موږ باید پښتانه باید بیداره اوسېږو او د خپلې خپلواکۍ او د ازادۍ او د لوی افغانستان لپاره موږ خپل کوښښ وکړو او پښتانه راویښ کړو. پښتانه باید خپله دې ته بیداره شي او خپله خاص کر پی ټي ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې هغه په دې وخت کې پښتانه دې ته وهڅوي چې ورو ورو خپله د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي، د لوی افغانستان طرف ته لاړ شي او د لوی افغانستان دپاره کار وکړي.